د هلمند ولایت د فرعي ګمرکاتو ریاست له لوري هغه قاچاقي توکي چې په غیر قانوني ډول هیواد ته راوارد سوي وه د تیرو 3 اونیو په جریان کې نیول سوي وه. په دغو توکو کې 3961 کیلوګرامه انساني درمل، 388 کیلوګرامه زراعتي درمل او 116 کیلوګرامه بسکوټ شامل وو چې ټول وزن یې 4525 کیلوګرامه کیږي. یا توکي نن د هلمند ولایت مرکز د قلعه‌بو سیمې د ریګ په ساحه کې د ولایت مقام، ښاري محکمې، استخبارات او صحت عامې، امنیه قومندانۍ او یو شمېر نورو ادارو د استازو په حضور کې د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته وسوځول شوه. دغه توکي د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 24م ګڼه فرمان د 24مې مادې او د هلمند ولایت د ښاري محکمې د حکم پر بنسټ له منځه یوړل شوه. چارواکو قاچاقونکو ته خبرداری ورکړ چې د قاچاقي درملو او نورو توکو له واردولو څخه دې جدي ډډه وکړي، کنه له قانوني چلند سره به مخ شي.